زورورو خار کې مرد پښتون سو کې لویر جنازه نه کوي او ستا خامیان ورته خایم لګیایم په چل ول د رقیب لزړه وباسم مور ته مې واخیسته جوړه دکاندار هم حیران شو ما ویل دا به د کعبې غاړه کې څنګه ښکاري چې قسمونه په کعبه نه کوي پوه شه چې دا سړی نشه نه کوي چې قسمونه په کعبه نه کوي پوه شه چې دا سړی نشه نه کوي د زورورو خار کې مړ دی پښتون څو کې له ویرې جنازه نه کوي مننه د زورورو خار کې مړ دی پښتون څو کې له ویرې جنازه نه کوي تصویر د ستا په شانتې نه دی ګوره څومره چې ښکل کمه غوسه نه کوي مننه تصویر د ستا په شانتې نه دی ګوره څومره چې ښکل کمه غوسه نه کوي چې عاشقان یې سوځول ور باندې مخې اوس هغسې لمبه نه کوي چې عاشقان یې سوځول ور باندې مخې اوس هغسې لمبه نه کوي او زه د مرګي سوالونه ځکه کوم ژوند بې له تا نه دی مزه نه کوي سلامونه نیکې هیلې احترامات پروزنې ومنئ د واده دواړو زلمیانو ته مبارکي وایم او د نجیم عثمان صاحب نړۍ مننه چې په دې ښکلي پروګرام کې موږ ته هم موقع راکړه څه شعرونه دي منیر بنیري صاحب چې اوس نغمې د اندلیب له زړه وباسم اوس نغمې د اندلیب له زړه وباسم خلکو راشئ خپل حبیب له زړه وباسم او وظیفې مې شروع کړي دي یارانو یو سړی به عنقریب له زړه وباسم مننه وظیفې مې شروع کړي دي یارانو یو سړی به عنقریب له زړه وباسم او څو یاران به مې تر مرګه وي په زړه کې څو یاران به په ترتیب له زړه وباسم مننه سو یاران به مې تر مرګه وي په زړه کې سو یاران به په ترتیب له زړه وباسم او ستا خامیان یې ورته خایم لګیایم په چل ول دې د رقیب له زړه وباسم مننه منیر لالا ستا خامیان یې ورته خایم لګیایم په چل ول دې د رقیب له زړه وباسم او څه نور شعرونه چې بس په لمنه مو داغونه لګي عارف لیوال صاحب بس په لمنه مو داغونه لګي په منګه هسې تهمتونه لګي یو چا په زړه داسې زخمونه راکړل په جوړېدو به یې وختونه لګي او ته مې لاسونه په اوږو اچوه په ډېرو خلکو به ورونه لګي مننه جي ته مې لاسونه په اوږو اچوه په ډېرو خلکو به ورونه لګي له ګریوانه مې تڼۍ پرېوتلې اوس به مې پښو کې زنځیرونه لګي او د محبت لاره به پرې نږدمه منیر لالا د محبت لاره به پرې نږدمه که په ما هر څو الزامونه لګي او موږ پښتانه یو ځان خبر که خانه زموږ په سر باندې شرطونه لګي مننه موږ پښتانه یو ځان خبر که خانه زموږ په سر باندې شرطونه لګي او په ځان دې دومره خواري هم نه کوي امیر بقرار صاحب په ځان دې دومره خواري هم نه کوي ځکه د خلکو نظرونه لګي آخري غزل ته راځم چې په خلو به دې ټپاو یا قربان نه وي موریده منیر صاحب په خلو به دې ټپاو یا قربان نه وي موریده بې مینې ژوند کې هیڅ خون په ایمان نه وي موریده او ته ګوره چې دا زړه مې داسې ولې بدرضا شو جانان خو به مې رستو را روان نه وي موریده ته ګوره چې دا زړه مې داسې ولې بدرضا شو جانان خو به مې رستو را روان نه وي موریده او د هر چا د زبان سر چې تیره لکه خنجر وي هغه به په یو زړه کې هم ودان نه وي موریده او د خدای قدرت ته ګوره چې بس نوم پرې د پښتون وي که هر څو بشر دوست وي په امان نه وي موریده د خدای قدرت ته ګوره چې بس نوم پرې د پښتون وي که هر څو بشر دوست وي په امان نه وي موریده او ته ولې دا زما لړزه وجود پورې خندا کړې اظهار د محبت خو څه آسان نه وي موریده ته ولې دا زما لړزه وجود پورې خندا کړې اظهار د محبت خو څه آسان نه وي موریده او تر هغې به موږ ټول د ازادۍ سندرې وایو منیر صاحب تر هغې به موږ ټول د ازادۍ سندرې وایو تر څو چې مو سرونه اویزان نه وي موریده نو هر څوک خو د حسینو قدر تر هغې به موږ ټول د ازادۍ سندرې وایو تر څو چې مو سرونه اویزان نه وي موریده او هر څوک خو د حسینو قدر نه کوي قربان هر څوک خو د حسینو قدر نه کوي قربان هر څوک خو د فضل کوچی پشان نه وي موریده ډېره زیاته مینه منم عارف لیوال صاحب د دې غزل فرمایش وکړو دی په هره مشاعره کې ما هغه غزل غواړي
چې دا رڼا به د تیارې غاړه کې څنګه ښکاري، یعنې دا انور به چې د شپې غاړه کې څنګه ښکاري. په هر دیوال مې لګولې راشه ویې ګوره ستا تصویرونه د کوټې غاړه کې څنګه ښکاري. او هسې مثال چې ستا واده وي او ډولۍ دې وځي ستا لیونی به د کوڅې غاړه کې څنګه ښکاري. هسې مثال چې ستا واده وي او ډولۍ دې وځي ستا لیونی به د کوڅې غاړه کې څنګه ښکاري. او مور ته مې واخیسته جوړه دکاندار هم حیران شو. لیوال صاحب مور ته مې واخیسته جوړه دکاندار هم حیران شو. ما ویل دا به د کعبې غاړه کې څنګه ښکاري. مننه. مور ته مې واخیسته جوړه دکاندار هم حیران شو. ما ویل دا به د کعبې غاړه کې څنګه ښکاري. او فضل کوچه ګوره ستا د غزلونو امیل د هغې دنګې پښتنې غاړه کې څنګه ښکاري. احساساتو مو نړۍ مننه.